بسم الله الرحمن الرحیم. محترم آشنا صاحب، تاسو ته ډاکټر صاحبانو ته او ټول اوریدونکو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. دې عزت مننه چې تاسو دا ډېر مهم پروګرام مو په لاره اچولی دی او امید دی چې کمیونټي او زموږ تاسو دوستان د دې څخه ګټه واخلي. نو زه به په دې لنډو دقایقو کې اول خو د انساني نفس ارزښت په اسلام کې دې ته لنډه اشاره وکړم، او که یو څوک خپل انساني نفس پالنه نه کوي، هغه خطراتو سره مخامخ کوي چې هغه څومره ګناه لري یا د داسې عمل مرتکب کیږي. او په پای کې بیا د اسلام موقف د واکسین څخه بیان کوم چې اسلام د واکسین په اړه باندې څه نظر لري او څه باید موږ تاسو وکړو. په لومړي قدم کې خو باید دا ووایم چې د انسان نفس په اسلام کې ډېر لوی ارزښت لري او الله سبحانه و تعالی انساني نفس ته ډېر زیات لوړ مقام ورکړی. د ایمان څخه وروسته دوهم حیثیت د انسان نفس لري. نو ځکه همیشه اسلام په مختلفو آیاتونو په وسیله باندې هغه ټول وسایل او شیان حرام کړي دي چې انساني نفس ته ضرر رسوي، کاغه د انسان عقل ته ضرر رسوي، کاغه د انسان بدن ته ضرر رسوي، یعنی په هر ډول کاغه معنوي د کمادي ضرر انسان ته رسوي. اسلام عموما د هغه څخه منع کړي تر څو د انسان نفس سالم پاتې شي او صحتمند پاتې شي. په همدغه اساس باندې که یو انسان خپل نفس وژني یا بل څوک د انسان نفس د منځه وړي، اسلام د نفس وژنه او د منځه وړل کبیره ګناهونو څخه ګرځولي. او هغه څوک چې انساني نفس ته ژغورنه ورکوي، نو الله سبحانه و تعالی بیا دا فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. څوک چې انساني نفس ته نجات ورکوي، ژغورنه ورکوي، داسې دی لکه ټول انسانیت ته چې نجات ورکړی وي. نو دغه انساني نفس د ساتنې لپاره اسلام موږ تاسو ته د تداوی امر کوي چې تاسو علاج وکړئ، تداوی وکړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې موږ تاسو ته فرمایي چې داو فما جعل الله داء الا وخلق له دواء او كما قال عليه السلام. تاسو تداوی وکړئ، علاج وکړئ. الله عز وجل هیڅ مرستیا نه ده پیدا کړې مګر هغه لپاره علاج او تداوی هم پیدا کړي. هر قسم مرستیا چې زموږ تاسو تصور کې راځي غیر د مرګ نه، الله عز وجل د هغه علاج پیدا کړي، مګر دغه علاج لټون غواړي چې ډاکټر صاحبان ریسرچ کوي، تحقیقات کوي، د طب مسلکیان او فارماسستان وغیرہ تحقیقات کوي، ریسرچ کوي تر څو هغه دوا ته رسیدګي پیدا کړي او د هغې نه کار واخلي تر څو د انسان د نفس هغه ژغورنه هم وشي او تداوی او صحتمند سالم ټولنه پاتې شي. نو په همدغه اساس باندې اسلام هم تاکید په همدې باندې کوي چې د مسلمانانو او د انسانانو ټولنه باید سالمه ټولنه وي او سالمه ټولنه هغه وخت کې منځته راځي چې د انسانانو صحت برابر وي، که رواني صحت دی، که بدني صحت دی، فزیکي صحت دی، د هر لحاظ نه. نو چې کله انسانان سالم وي، دوی بیا هر کار کولی شي خپل ټولنې لپاره، خپل مصلحت لپاره، خپل پرمختګ لپاره. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل به هم تداوی کوله او موږ تاسو ته هم په تداوی باندې امر کړی. صحابه کرامو تداوی کوله. په خو زمانه کې یو قسم تداوی و چې حجامت ورته وایي چې د بدن ډاکټر صاحبان پر باندې ښه پوهیږي چې د بدن شاته حصې دی اوږې نه به وینه اخیستله، دا وینه ورکول یا وینه ویستل د خپل یو نوع علاج په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حجامت کړی دی. صحابه کرامو هم دغه حجامت کوو. نو کوم دغه اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تداوی کړي، موږ تاسو ته هم دا یو سنت دی چې انسان باید تداوی وکړي. راځو د واکسین په اړه باندې. نو دا چې هر کله یو مرض، کاغه ساری مرض دی، که غیر ساری مرض دی، یو مرض را پیدا کیږي او انسان هغه سره مخامخ وي، نو انسان ته پکار ده چې تداوی خامخا وکړي. ځکه تداوی باندې موږ تاسو ته امر کړی شوی دی. نو اوس وخت چې موږ تاسو د کرونا وبا ګورو چې په ټوله نړۍ کې او ټول جهان ورسره لاس او ګریوان دی او په هر شکل باندې انسانانو ته نقصان رسوي، کاغه اقتصادي مشکلات دي، کاغه تعلیمي برخه کې دي، کاغه صحت په برخه کې دي، په هر برخه کې خپل نقصانات رامنځته کړي دي. او موږ تاسو سم ګورو چې د 100 میاشتې انسانان لاک ډاون سره په دغه هیواد کې، نور هیوادونو کې لاک ډاونونه دي، په کور کې خلک ناست دي، کاروبار نه مشکلات سره مخامخ شوي دي. نو دا هر یو د حل لاره لټول غواړي. نو په دغه اساس باندې د اسلام د نظر نه هم دغه واکسین یو نوع تداوی ده او تداوی په اسلام کې مأمور به دی او مباح عمل دی چې انسان باید په هغه باندې عمل وکړي. مګر کله کله دغه واکسین چې یو مباح عمل دی، مباح په اسلام کې هغه عمل ته وایي چې جایز دی مګر غوښتل شوی حتمی شکل باندې چې خامخا دی وکړي شي، جایز عمل دی. مګر کله کله بیا هم دغه جایز عمل ځان ته د فرضیت ځای نیسي، یعنی ځان ته د الزامیت حیثیت ځان ته غوره کوي، ملزم کېږي انسان په هغه باندې چې باید خامخا واکسین وکړي.
هغه داسې حالت دی چې کله یو انسان پوهیږي که فرضاً زه واکسین ونه کړم په کرونا باندې اخته کېږم او کله چې زه کرونا سره اخته شم خامخا یا زه وفات کېږم یا یو شدید مرستیا سره یو تلف سره مخامخ کېږم نو په دغه اساس باندې دغه انسان ملزم دی مکلف دی چې باید واکسین وکړي یا یو انسان ته په یقین سره دا ثابت ده که چیرې زه واکسین ونه کړم کېدای شي زه د کرونا وایرس واخلم او نور انسانانو ته زما په سبب باندې انتقال شي نو کله چې خبره دغه یقین ته هم رسیږي چې یا ما ته د خپل ځان خطر دی یا ټولنې ته زه خطر او تهدید مواجه کوم چې زه خلکو ته دغه کرونا یا دغه مرستیا انتقالوم نو په دغه صورت کې بیا انسان باندې لازم دی چې په هر صورت باندې دی باید واکسین وکړي تر څو خپل ځان هم وژغوري او ټولنې ته هم د مرستیا سبب ونه ګرځي ځکه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته قرآن عظیم شان کې فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه په خپل ځان لاس هلاکت ته مو ورغورځوئ په خپل لاس خپل ځان هلاکت ته مو ورغورځوئ نو په خپل ځان هلاکت ته ورغورځول څه معنا لري همدغه معنا ده چې مرض موږ تاسو ګورو چې وایرس شته خلک په هغه باندې مبتلا کیږي ورځ په ورځ خلک خپل ځانونه او عزیزان د لاسه ورکوي مشکلاتو سره موږ تاسو مخ یو بیا هم یو سړی واکسین نه کوي وایي ولا کرونا نشته یا زه په کرونا باور نه لرم یا دغه واکسین په اړه باندې دا پروپاګاندا چې موږ تاسو رسنیو کې ګورو په هغه باندې عمل کوي نو د خپل ځان هم هلاکت ته ورغورځوي نور انسانانو د هلاکت سبب هم ګرځیدلی شي او بل آیت کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما تاسو په خپل لاس خپل ځان مو وژنئ ځکه الله پر تاسو باندې ډیر مهربان دی الله تاسو ته عقل درکړی تاسو ته شعور درکړی تاسو ته کتاب او پیغمبر راولېږه تاسو ته دوا ایجاد کړې ده نو ته ولې په خپل لاس ځان هلاکت ته ورغورځوئ نو په خپل لاس باندې ځان هلاکت ته ورغورځول همدا دی چې واکسین موجود دی او یو حد پورې ډاکټرانو د دې توصیه هم کړې چې دا مفید واقع کېدلی شي بیا هم انسان د واکسین په اړه باندې غفلت کوي واکسین نه اخلي نو کېدای شي د خپل ځان د هلاکت یا د نورو د هلاکت سبب وګرځي دا چې زه په بورډ اف امام کې هم عضویت لرم او په استرالین فتوا کونسل کې هم عضویت لرم نو موږ د استرالین فتوا کونسل مجلس کې تقریبا په دې اړه باندې 100 میټینګونه علما سره چې په هغه کې د استرالیا مفتی اعظم هم شامل دی تقریبا 11 نور علما هم شامل دي په دې باندې موږ څېړنې کړې دي تحقیقات مو کړې 100 واري جلسې او میټینګونه مو کړې دي بل اخر هم دې نتیجې ته موږ رسیدلی وي چې دغه کرونا د وایرس واکسین دا یو حلال واکسین دی او دا مباح عمل دی مسلمانانو ته دا جایز دی او په کار دی چې دغه واکسین څخه ګټه واخلي نه یوازې دا چې موږ علماو په دې کې خبرې کړې دي بلکې موږ د مسلمانانو ډاکټرانو یو اسوسییشن دی نو هغه مسلمانو ډاکټرانو سره موږ 100 واره میټینګونه په دې اړه باندې کړې دي هغه ډاکټرانو موږ ته د دې پوره ترکیبات او وضاحت موږ ته راکړي بل اخر ډاکټرانو چې موږ ته فتوا راکړه چې استرازینیکا او فایزر دغه دوه ډوله واکسین دي چې دې کې محرم ترکیبات نشته حرام ماده په دې کې نشته نو په دغه اساس باندې چې حرام ماده هم پکې نشته د انساني نفس د ژغورنې ضرورت هم د ټولنې ته هم ضرورت دی د یو مرض مخنیوي هم دی نو په دغه اساس باندې زما پیشنهاد او توصیه په ټولنه کې ټولو ته هم دا ده چې واکسینونه وکړي او ځان نه پرېږدي چې خطر سره مواجه شي مرستیا سره مواجه شي ځکه که ته یوازې مریض شي بیا ته یوازې مریض کېږي نه کېدای شي یو نفر چې مریض کېږي د خپل کورنۍ د خپل میرمن د خپل اولاد چې تاسو ډیر محبوب دي ډیر ګران عزیزان دي پتا باندې د هغو ژوند خطر سره مخ کوي ټولنه خطر سره مخ کولای شي نو په دغه اساس باندې خپل ځان باندې رحم وکړئ که خپل ځان باندې رحم نه کوي خپل کورنۍ باندې رحم وکړئ په ټولنه باندې رحم وکړئ نو په دغه اساس باندې د کرونا واکسین نن وخت الحمدلله چیرته ته میسر دی په کلینیکونو کې شته په دواخانو کې شته او هر ځای کې د دولتي کلینیکونو واکسین چې ورته وایي جوړ شوی دي نو د دې نه باید ګټه واخیستل شي او ما خپل د مسجد د امام په صفت باندې د یو دینی رهبر یا یو راهنما په صفت باندې تقریبا د مې میاشتې په اخره کې دوه ډوزونه خپل واخیستل ځکه خلکو ته نصیحت کوي چې بیا ما د ثبوت ونه لسی چې امام صاحب خپل واکسین کړی کنه نو الحمدلله ما خپل واکسین 3 میاشتې مخکې دوه ډوزونه مې تر سره کړی دي نو الله عزوجل دې موږ تاسو ټول ته توفیق نصیب کړي وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه ډیر مننه خدای تعالی دې رخصت درکړي د ټول مسلمانانو ټول دوستانو سره مو د خدای دغه مرض څخه ټول وساتي یک سوال است که اینجا یکی از مردم به نام اسلام تبلیغ میکند که واکسین حرام است در این مورد اگر صحبت نمایید که در دین مقدس اسلام کسایی که دروغ میگوید چقدر سزا دارد و کسانی که این تبلیغات میکنند برای آنان توصیه شما چیست؟ در این مورد جناب آشنا محترم که من مختصرا اشاره کردم
اول که این است که ما شما در طول زندگی خود شاید که واکسن کرونا اولین واکسن نباشه که ما میگیریم. ما شما شاهد هستیم وقتی که یک طفل ما تولد میشه تا که به مرحله جوانی میرسه چند باری واکسن میکنیم. بعد از تولد یک واکسن است، 2 هفته بعد دیگه واکسن است، 6 ماه بعد دیگه واکسن است، 2 سال بعد دیگه واکسن است. آیا یک روز ما شما در مورد او واکسن ها فکر کردیم که حلال است یا حرام است؟ اون موردها را فراموش کردیم، مثلا صحبت نمیکنیم. چرا در مورد واکسن کرونا حرام و حلال به یاد ما میاد که حرام است یا حلال است؟ وقتی که ضرورت باشه و ضرورت هم به این مرحله باشه که خطر جان انسان است، جان انسان ها گرفته میشه، با کرونا مبتلا میشن، وفات میشن، عزیزان خود را روز به روز از دست میدیم. در این صورت باز ما شما قاعده داریم که الضرورات تبیح المحظورات. در حالت ضرورت اموری که اگر فرضاً حرام باشه حلال میشه. ما شما در قرآن کریم آیات داریم که انسانی که در حالت اضطرار قرار میگیره، گوشت خوکی که حرام است برایش حلال میگرده، شرابی که حرام است در حالت اضطرار برایش حلال میگرده، چیزای محرم حلال میگرده. پس این هم همانطور است. با وجود آنکه در مورد واکسن کرونا ما شرف کردم که اما کمیسیون یا شورای مفتیان استرالیا در این رابطه چندین بار جلسات کردن، تحقیقات علمی و اسلامی کردن و با دکتران مسلمان مشوره های کردن. بالاخره به نتیجه رسیدن که در این دو واکسن استرازینیکا و فایزر، چون تحقیق ما در ابتدا در دو رابطه بود، گفتن که در اینجا هیچ مرکب حرام وجود نداره، ممنوع شرعاً. پس بناهن تمام ماده هایی که در این کار شده چیزای حلال است و بعض یک ضرورت هست باید استفاده شود. اما کسی که در تبلیغات سو میکنن در رسانه ها یا در فیسبوک است و حقیقت نداشته باشه سخنانش، باز اینها در حالت حکم دروغگو هستند و دروغ حرام است، جمله گناهان کبیره است و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان لعنت گفته بر کسانی که دروغ میگن. الا لعنت الله علی الکاذبین، آگاه باشین که لعنت الله هست بر کسانی که دروغ میگن، چی دروغ گفتن در مورد کرونا باشه یا چی در مسائل دیگری باشه. بالخصوص که اگر انسان با دروغ خود یک جامعه را بیراه میسازه به یک مسیر بدی که سبب تلف نفسا میگرده، پس همین